مونږ ته ویل شوي چې لاندې کسرونه تفریق کړئ او ځواب یې ساده کړئ. مونږ سره کسرونه دي 8 پر 18 منفي 15 پر 18. نو د کسرونو تفریق کول د کسرونو د جمع کولو ته ورته عملیه ده. نو که چیرې مونږ سره داسې کسرونه وي چې مخرجونه د دواړو یو شی وي، نو د دوی د تفریق په حاصل کې به هم همدغه مخرج راځي. نو دلته مونږ 18 لیکو او په صورت کې به د دواړو صورتونو توپیر مونږ لیکو. نو 8 منفي 15 دا به مساوي شي 3 پر 18. نو 3 پر 18 زمونږ ځواب دی، خو دا زمونږ ساده ځواب نه دی. دې لپاره چې دا مونږ ساده کو، مونږ پوهیږو چې دا دواړه په 3 باندې د ویش وړتیا لري. نو دا زه په 3 باندې ویشم، صورت هم او مخرج هم. تقسیم 3 او تقسیم 3 دا مونږ ته ځواب په لاس راکړي. 3 چې په 3 ویشو 1 او 18 چې په 3 ویشو 6. نو 1 پر 6 زمونږ ځواب شو. او دې لپاره چې دا مونږ په شکل کې وګورو، راځم زه دلته 18 برخې رسموم. داسې یو شکل مونږ راواخسته. دا اوس مونږ داسې په 6 برخو ویشو. دا شوي 6 برخې او اوسې په 3 برخو داسې ویشو. دا شوي 3 برخې نورې. نو ټولې شوي 18 برخې. نو اوس 8 پر 18 دا مساوي دی له 1 2 3 4 5 6 7 او 8. نو دا شول 8 پر 18. او اوس موږ غواړو چې له دې څخه څه شی منفي کو؟ 15 پر 18 ترېنه منفي کو. نو راځو 1 2 3 4 5 دا موږ ترېنه منفي کړه. نو اوس موږ سره دلته څه شی پاتې شو؟ موږ سره 3 پر 18 دلته پاتې شو. نو راځو دا موږ ښیو چې موږ سره دغه 3 پر 18 پاتې شوي دي. 18 څخه 3 برخې. ښه نو که چیرې موږ دغه 3 برخو څخه یوه برخه جوړه کړو، نو موږ سره به دغه پاتې شکل کې څو دانې داسې لویې برخې جوړې شي. او هغه کوم ځای کې دي؟ نو موږ سره پاتې کېږي دا یوه بله برخه ده، دا یوه بله غټه برخه شوه، 2 شوې، دا یې بله برخه 3، دا یې 4مه او دا یې 5مه او دا یې 6مه. نو که چیرې موږ سره 18 برخې وي او له دې څخه 3 موږ یو ځای کړي، نو موږ سره ټولې 6 غټې برخې پاتې کېږي. او له دې څخه دغه یوه دغه ګلابي رنګ کې چې وه، دا یوه د 6 څخه یوه برخه ده. نو 3 پر 18 دا مساوي دی له 1 پر 6 سره.